کابل کې 4 انسان تښتونکي وژل شوي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو جزئیاتو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د کابل امنیتي مسؤلین وایي د دغه ښار په 4مه ناحیه کې 4 سړي تښتونکي د یو سوداګر د تښتولو پر مهال له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ وایان خالد زدران ویلي تېره شپه د مرغومې 12مه د پولیسو د کابل ښار د 4مې حوزې اړوند د تایمني په سیمه کې یو سوداګر د سړي تښتونکو له منګلو ژغورلی دی. د زدران په وینا د سړي تښتونکو دغه 4 کسیزه ډله هغه مهال له پولیسو سره مخامخ شوه چې د یو سوداګر د تښتولو هڅه یې کوله. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان زیاته کړې چې د تښتونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې په طرز کې 4 انسان تښتونکي وژل شوي دي او سوداګر په خوندي ډول ژغورل شوی دی. انسان تښتونه د هیواد د خلکو یوه له جدي اندېښنو څخه ده. څو ځله د ولایتونو اوسېدونکو له حکومت غوښتي چې د سړي تښتونې په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځایه پورې و. د نورو جزئیاتو لپاره د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.